أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم، بیا رسته د دینا سخت شول زلونه د هغوی. ثم قست قلوبكم، بیا سخت شول زلونه ستاسو. من بعد ذلك، رسته د دی کارنا. فهي كالحجارة، پشول فشان د کانی. او اشد قسوه، یا زیاد په سخوالی کی د کانینا. وان من الحجارة، او بشک بازی د کانونا لما هغه دی يتفجر منه الانهار، چې بهیږي د هغې نه نهرونه. وان منها، او بشک بازی د کانونا لما هغه دی يشقق، چې وچوي. فيخرج منه الماء، فسراوزی د هغې نه اوبه. وان منها، او بشک بازی د دې کانونا لما هغه دی يهبط، چې هغه رغړي من خشیة الله، د یری د الله نه. وما الله، او نه دی الله بغافل غافلا عما تعملون، د هغې څه نه چې تاسو عمل کوئ. د موجوده زمانه یهودیانو ته، یعنی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وخت یهودیانو ته د هغوی حالت بیانوي، د هغوی د زړه سخوالی چې دی نو هغه ورته بیانوي چې ستاسو د زړونه دومره سخت شو. نو اوس دا مخاطب چې دی د نبی علیه السلام د زمانه یهود خو دی، خو د دې سره سره د دوی مشران هم مخاطب کېدی شي چې کم تیر شوي دي، نو دا دواړه کېدی شي. نو دا ثم چې دی ثم ولې راوړی شول، نو دا ثم وجه دا د معنی دا راځي لکه ثم معنی بیا. نو بیا د څه نه پس، نو دا مخکې کار چې تیر شو د دې نه پس، او یا چې مخاطب او د اوس زمانه یهودیان شي چې کم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، نو د دومره نښو نښانو او د دومره آیاتونو د راتلو د هغې د په خپلو سترګو باندې د لیدو نه بعد وی ثم د دې نه بعد ستاسو زړونه چې دی نو هغه سخت شو. ثم قست قلوبکم، بیا ستاسو دا زړونه سخت شول، یعنی زړونه هم دومره سخت شول چې دومره یقیني نښې تاسو یې نه، او د هغې باوجود په د الله په پیغمبر باندې تاسو ایمان نه راوړئ، په قرآن باندې تاسو ایمان نه راوړئ، او حق طرف ته چې دی نو تاسو راتلل نه کوئ. نو قصد چې دی دا د زړونو سخوالی ته وایي، او د زړونو سخوالی چې دی نو دا ډیره خطرناکه بیماری هم ده، خطرناک مرض هم دی، او د دې سره سره دا د الله رب العالمین لوی عذاب هم دی. لکه کله کله الله رب العالمین د ګناهونو په وجه باندې انسان ته عذاب ورکوي، نو دا عذاب چې دی هغه دی چې د زړه چې دی نو هغه سخت شي. و سخوالی څه ته وایي؟ نو یو سخوالی چې دی هغه د حکماو په نس دی، لکه حکیمان چې ورته مونږ وایو، طبیبان ډاکټرانو په نس باندې، نو هغوی وایي چې د زړه وچېدل دي، د زړه وچېدل د اوبو نه دا سخوالی دی. نو اوس کمې اوبه مراد دي؟ نو یو اوبه د الله رب العالمین د یری نه د زړه اوبه کوي، نو هغه اوبه تی مراد ده. او دویم په مخلوق باندې د شفقت اوبه چې دی نو هغه کوي، نو دا اوبه تی مراد دي چې دا دواړه قسمه اوبه چې دی نو دا په زړه کې وچې شي. یعنی داسې وچېدل خو نه دی چې ګنې زړه مړ شو، خو به انسان مړ شي چې زړه وچ شو. نو دې کې هغه خاص وچوالی دی چې د اوبو ختمېدل دی، او هغه کمې اوبه دي چې د الله رب العالمین یره چې دی نو هغه زړه ته ولویږي او په دا اوبه ونه کې، یعنی دې کې نرمي رانشي. او بل په مخلوق باندې په شفقت کې، په مخلوق باندې په نرمۍ کې هم زړه اوبه ونه کې،
نو دا هغه دی. بیا لغت کې چې دی نو قصد دا سخوالی کلکوالی ته وچېدل کلکېدل سختېدل او کلکېدل. او خلک مثال ورکوي د پلان کې دا زړه چې دی وایي دا ډېر زیات سخت دی، یاره په چاړو پروا نشته، ډېر کلک زلی دی، ډېر سخت زلی دی. اصطلاح د شریعت او اصل خو معنی چې دا کومه مونږ کوو نو دا خو به اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي، په شریعت کې څه مراد دی چې قرآن کې راغلی د قصد. نو د قصد قلوبکم د دې نه مراد په اصطلاح د شریعت کې دا دی د الله رب العالمین د کلام نه او د پیغمبر د احادیثو نه نه متاثره کېدل، او چې په دې سره انسان کې بدلون نه راځي، نه متاثره کېږي او نه یریږي. نو اصطلاح کې څه ته وایي؟ قصد قلوبکم دې ته وایي چې د الله د کلام او د پیغمبر د احادیثو نه نه متاثره کېدل. نو دا مرض په یهودو کې راغلی او زموږ زمانه کې هم ډېر زیات دی. کله کله زه مثال لا ورکومه، مونږ چې مجلسونو کې ناست یو نو په خپلو ګناهونو په خپله اقرار کوله کوئ غیبت کوو، او یاره غیبت خو ډېر کوو، یاره د حرامو نه سپه، یاره د حرامو نه خو نه یو سپه، یاره دروغ څنګه چل، یاره دروغ خو ډېر وایو. نو داسې پسې ځه یو ګناه نه نو په ځان باندې بیا اقرار هم کوو. نو دا اقرار کول دا د سخت زړه نښه ده چې سړی په ګناهونو کې هم دی او بیا ډاډم دی او بیا په دې خبره باندې خاندي هم چې او دا کار خو کوم. نو چې کله د پیغمبر د الله کلام بیان شي، د پیغمبر احادیث بیان شي، نو په کار ده چې انسان متاثره شي او په ده کې تبدیلی راشي. نو چې څوک متاثره کېږي، یریږي او تبدیلی پکې راځي، نو په د زړه سخوالی چې دی نو هغه پکې نشته دی. یا چې کوم دی داسې وایي چې د زړه معلومات په دې باندې کېږي چې کله کله د الله رب العالمین ذکر ته، تلاوت ته، نیک اعمالو ته، دین ته ستا زړه چې دی نو هغه نه مایله کېږي. دې باره کې د پروا نه شوق دې ورته نه پیدا کېږي چې هلکه مونځ مې وکړی، یاره لږ تلاوت مې وکړی دی، ذکر له مې لږ ډېر ټایم ورکړی، نو دا د زړه سخوالی دی. خو دا سخوالی چې دی نو ټایم زموږ سره کم دی، نو دې ته هغه علما بیا عذاب وایي چې دا د الله رب العالمین عذاب دی چې په چا باندې راشي. او د زړه سخوالی ته چې د چا زړه سخت شي نو دې ته الله رب العالمین په قرآن کریم کې خیریم کړي دی دې سړي ته چې هلاک دی چې هغه سړی د ده دپاره هلاکت دی چې د ده زړه سخت شي. مخکینو خلکو به دې دپاره کم مسلمانان چې مخکې تیر شوي دي نا خو ډېر خیرونه په هغوی کې وون، د هغوی سره به ډېر زیات غم و. لکه اوس دین ته به متوجه شو، الله ته متوجه شو، دعا به یې غوښتله او جړا به نه ورتلل. نو د دې نه به هم هغوی بیا متوجه شو چې سکه خو زړه مې سخت شوی دی چې الله نه دعا غواړم او جړا نه راځي. یو خاص مقام کې لکه اوس کعبې ته ورسېدم او دعا غواړم او جړا نه راځي. یا داسې اوس مړی او جنازه وینم او په دې ټایم کې زه په دنیا په سوچونو کې لګیا یم، یا داسې ډېرې خبرې. نو هغوی به بیا داسې کول چې د دې علاج به یې کول. او مونږ او تاسو علاج د څه کوو؟ په سر درد دی، په خپو درد دی، په بدن درد دی، خو روحاني علاج هم پرېښی دی. نو هغوی به روحاني علاجونه چې دی هغه به کوله. نو د دې دپاره به داسې علماو له لاړل چې ما ته نصیحت وکړي چې زما دا زړه واپس را نرم شي. زړه چې سختېږي نو د ګناهونو سر سختېږي. یو دا خو عذاب دی که نو عذاب د څه وجې نه؟ ګناهونو د وجې نه. دویم د ډېرو مشغولېدو د وجې نه. دریم د ډېرو خبرو د وجې نه. لکه اکثر سړی سته به جومات ورسره قدر نه لري، جومات کې هم خو بس خبره به کوي او بیا ورته دا پته هم نه لګي چې جومات د کمې خبرې یا کم مجلس یا کم ټایم که نه. مخکې مونږ یو بیان په دې کړی چې سهار یا ماښام ټایمونه دا خو بیخي د ذکر دي. نو په دې ټایم کې چې تاسو بل څوک مشغولوي نو په دې خفګان او جړا په کار دی چې لکه تاسو څه باندې اخته شوم. د دې مخکې یو خبره مونږ ډېره تفصیلي کړې وه. نو په هغې کې پنځم توړ د شیطان دی چې کله په د انسان وس ونه رسي په شرک کې او په بدعاتو کې او د ټولو خبرو نه بچ شي، نو پنځم کار دا کوي چې یو وزګار سړی د ده پسې لګیا کې لاپروا سړی دی به جومات ته لاړ شي، سړی راشي په جومات کې هم د ده سره خبرې کوي، یا د به عبادت ته نیت او به راشي یاره زه دې میلمه یم ته راځه که نه کښېنه یو څو خبرې کوو. نه داسې میلمه چې تا به د عبادت نه او د ذکر نه او د الله سره د مشغولېدو نه به دې وباسي، د سحر او د ماښام فکر ورسره نه وي. نو مقصد دا دی چې ډېرې خبرې کول دې سره هم زړونه چې دی نو هغه سختېږي، زړونه بیا نرمېږي پسه. نو پیغمبر احادیثو کې دې تذکره راغلې ده او ډېر احادیث چې دي نو هغه په دې کې موجود دي چې دا د دنیا د مرګ یادول او ډېر تلاوت کول په دې سره الله رب العالمین زړه چې دی نو هغه نرمي دا سختي ته وباسي، او خصوصا تلاوت په ښکلې اواز سره او په تدبر سره. تدبر دی ته وایي چې سوچ او فکر به کول په دې سره چې دی نو دا کېږي. یو حدیث کې داسې هم راغلی دی چې دا علاج هم پیغمبر ښودلی چې مسکین ته روټۍ ورکول او د یتیم په سر باندې لاس راښکودل، ډېر ذکر کول، الله ته متوجه اوسېدل، مرګ بار بار یادول. په دې سره الله رب العالمین زړونه چې دی هغه څه کوي؟ هغه نرموي. نو ثم قست قلوبکم، بیا ستاسو زړونه چې دی نو هغه سخت شول، من بعد ذلک
رسته د دینا یعنی رسته دغه نخو ښکارا کېدونه فهي کالحجارتی هغه پشان د کاڼي مثال ولی ورکو چې کاڼي سخت او کاڼي وای د وسپنې نه زیات سخت ولی د وسپنې نه سخت د وسپنې نه څخه سخت چې که وسپنه دی وای ورته واچول نه ولی کیږي خو که کاڼي ورته واچي نو په کاڼي باندې ور اثر کوي نه کوي پی نو ځکه د کاڼي د مثال چې دی هغه ورکو یا دویمه خبره ده کېږي چې د کاڼي د مثال د زړه سره ولی ورکو نو پدې کې یو خبر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته الله وایي چې کومګه په غربانی دا قرآن نازل کړو نو غرونه خو د کاڼوي کنه نو تاسو بلیدلې وي نو دې کې دا وایي چې الله رب العالمین یو خبره دادا چې کاڼي له عقل ورکو دا غینه بعد د نصيحت او دا نخي کاڼي اورېدلې وي نو هغه به کاڼي به تنو ټینګ شوی او تاسو زلون چې دی هغه دې تسدي اده ته ټینګ دی دویمه خبره پکې دا چې دا کاڼي چې نو دې کې چې الله رب العالمین ست تبدیلی راولي سو ته وای نو هغه ته د تیار دی انسان چې دی هغه د الله رب العالمین حکم متراشي او هغه باندې بدل نشي نو دا د کاڼي دا وجه زکه بیان شول دریمه خبره پکې دا چې که هر قسم کاڼي د خو صفایده خو پکشته کنه سخیرونه پکشته دی ډېر قیمتي کاڼي دی او ډېر کمزوري هم دي نو په د آبادی او په دیوال او ډکون کې خلګي کنه نو د انسان د اصل چې سخت شنو په د کې بیا په کاڼي کې خیر خو د انسان په ځل کې هغه خیر نه پاتې کېږي نو ځکه مثال لکاڼي سره ورکو او اشد قسوه یا زیات تدینه په سخواله کې دا او چې دین وای دا په معنا د واو باندې دی یعنی راغله او د خو په معنا د واو باندې دی یعنی زیات او یا د ترقی د پاره دی دا او چې یعنی زیات په سخواله کې نو دا د ترقی د معنی چې دین هغه په دې کې پرته ده بیا الله رب العالمین د کانو قسمونه بیان او د هغوی تبدیلی نو درې قسمه بیان کړي و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار بشک بعضی کانی د سې دي چې د هغوی نه نهرونه روان دي نهرونه دي بيږي و ان منها او بیا بعضی د کانونه لما هغه دي يشقق فيخرج منه الماء چې را وچوي او د هغې نه راوځي اوبه اوس علماو دا لیکلي دي چې دا اوبه چې د چینې چې دا رواني کنه اکثر د غټو غټو کانونه نو دا د بارانونو په غرونو باندې کېږي نو د دې نه زیاته اوبه راځي خو دا دلته چې کم ذکر دی نو دا کاڼي د الله رب العالمین د یری نه دا کاڼي په خپله مبرا پرېږدي دا کاڼي مبرا پرېږدي خو دا ټوله اوبه کاڼي نشي ورکولی د کاڼي کې دومره اوبه الله نه دا اچولې نو زیاته اوبه دا د باراني خو کاڼي هم د الله د یری نه اوبه را پرېږدي و ان منها لما يهبط من خشیة الله او بېشکه بعضې د کاڼو نه هغه دي چې هغه ارغړي من خشیة الله د یری د الله نه یوه خبره دا لیکلې ده چې دا درې واړه مثاله چې دا د انسان د زړه سره تعلق لري د انسان د زړه چې کله د الله خبرې واوري نو په دې کې نرمۍ راځي او اوبه کوي کله چې دا اوبه وکړي نو بیا د سترګې اوبه کوي بیا دریم قسم د دې څه شي چې د سترګو نه د اوبه روانې شي نو دا درې واړه مثالونه د دې دپاره دي یو ځای کې حدیث کې څلور نښې د انس رضی الله عنه په روایت کې راغلي دي چې د بدبختۍ علامات پیغمبر ښودلي دي نو یو پکې دا دی چې زړونه چې دی هغه به سخت شي او سترګې چې دی دا به وچې شي یعنی سترګې د الله د یرې نه به جړه نه کوي او زړونه چې دی هغه به سخت شي نو دا د بدبختۍ علامات دي وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله رب العالمین غافله د هغې اعمالو نه چې تاسو یې کوئ نو عما تعملون کې یوه خبره دا ده چې دا مهلت دی دا کافرانو ته یهودو ته کم خلک چې سخت زړه واله دي هغوی ته وایي چې مهلت ته د توسط الله رب العالمین سره وای ځکه یو ټیم دل مقرر کړی دی دویم پدې کې تسلی ده نو تسلی د مؤمنانو د فار ده چې په دنیا کې تاسو د دې خلکو د لاسه هر څومره په عذاب شو خو یو ورځ شته ان شاء الله چې باغی کې بدل میلاویږي الله رب العالمین نه دی غافل تاسو په دې مې ریږي چې غافل سړی د لاسه ته په عذاب شوي نو وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله رب العالمین غافل دا غسنه چې تاسو عمل کوئ الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی